ملګرو تاسو خپل کوتک داسې ښه زیات غټ کړئ چې په کتلو یې ورنه وډار شئ او حیران به شئ چې زما کوتک دومره غټ ده چې اوس ورته حیران یم. داسې یې غټ کړئ او دومره کلک او ډبل کړئ چې میرمن مو درته چیغې وکړي له منډلو سره. کله چې تاسو خپل کوتک ورباندې ومنډئ نو ډېرې چیغې به درته وکړي او تاسو به هم او میرمن به مو هم خوندونه له یو بل څخه واخلئ. نو تاسو ته به پوښتنه راولاړه شوې وي چې څنګه هم مو میرمن چیغې وکړي او هم خوند ورته ورکوي. نو څومره چې درد کوي تاسو په دې باندې پوه شئ چې هغومره هغې ته هم خوند ورکوي. نو ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ. د هر څه نه مخکې تاسو زما دغه چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د ګړنګي نشان ضرور ووهئ ترڅو زما نورې ویډیوګانې تاسو ښه په اسانۍ سره وګورئ. کله چې ویډیو اپلوډ کوم تر تاسو به اول رسیږي. که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی وي نو ښه ده چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګړنګي نشان ووهئ، ویډیو لایک کړئ. راځم په زړه پورې معلومات تاسو ته درکوم. هره میرمنه ډېر غټ کوتک ته ضرورت لري او خوند ورکوي. یوازې دا نه چې بس تاسو کوتک به صرف اوږد وي او میرمن مو هغه خوښوي، نه داسې نه ده. میرمن مو اوږد او ډبل شی خوښوي نو تاسو شی باید اوږد او ډبل دواړه وي. تاسو باید داسې خپل کوتک غټ کړئ. دغه کارونه باید تاسو وکړئ. ډیره میوه وخورئ، هغه که لمده میوه وي او که وچه میوه وي. لمده میوه، دغه لمده میوه تاسو باید وخورئ ځکه دغه قوي او ډیر ویټامینونه لري لکه مالټې او مڼې، هندواڼې، کیلې، همونه او امرود. وچه میوه هم باید تاسو وخورئ لکه خرما، بادام، پیستا، څنځلې او چڼې. د مغزو لپاره هم ډېرې ګټورې دي چڼې. که د چا سر زیات درد کوي نو هغه د چڼې زیاتې وخوري ترڅو چې ماغزه یې آرام او قوت پیدا کړي. بله لاره یې دا ده که تاسو کوتک غټوئ باید د کوتک ویښتان مو بیخي زر صفا کړئ. هغه هم په هفته کې یو ځل باید تاسو خپل کوتک ښه صفا کړئ ځکه هغه له تاسو وینه کش کاږي. نه پرېږدي چې تاسو د کوتک شاوخوا حرکت وکړي. نو تاسو باید خپل کوتک ښه صفا په دوامداره توګه صفا کړئ. بله دا چې که غواړئ کوتک مو غټ شي نو تاسو باید د لاس کار پرېږدئ ځکه هغه هم ډیر کوتک کوچنی کوي. کله چې تاسو زموږ ویډیوګانې ګورئ نو تاسو بیا د لاس کار ورته کوئ. نو ملګرو له تاسو هیله کوم چې دغه کار مه کوئ. موږ تاسو ته د دې لپاره ویډیوګانې او معلومات درکوو چې تاسو ښه پوه شئ او میرمنې سره مو دغه کار وکړئ ترڅو میرمن ستاسو نه خوند واخلي او تاسو هم له میرمنو خوند واخلئ. که څوک خپله میرمن ونه لري نو هغه باید د دې په لټه کې اوسي ځان ته میرمن پیدا او ځان ته یې واده کړي. ملګرو په اخر کې یوه هیله له تاسو کوم چې زما دغه چینل تاسو سبسکرایب کړئ. د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، هغه تاسو ووهئ، ورسره د ګړنګي نشان هم ووهئ، ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان، ښې چارې ولرئ.